د افغانستان د الوتکو په اړه بیخي خطرناکه پریکړه وشوله. ولې طالبانو ته نه ورکوي دغه الوتکې چاته سپارل کیږي؟ ویډیو وګورئ ترڅو په تازه او حقیقتونو باندې خبر شئ. په ازبکستان کې چارواکي وایي لسګونه نظامي الوتکې چې د افغانستان د مخکینی حکومت د ړنګېدو څخه وروسته ازبکستان ته لیږدول شوي دي د متحده ایالاتو ملکیت دی او د طالبانو موقتي حکومت ته به ونه سپارل شي. د افغانستان هوایي ځواکونو تیر کال د اګست په میاشت کې کله چې طالبان کابل ته ننوتل شاوخوا 50 هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان ته ولیږدولې. سره له دې چې طالب چارواکو څو ځله د ازبکستان څخه د دې الوتکو د بیرته ستنولو غوښتنه کړې ده، خو د دې هیواد د جمهور رئیس شوکت میرزایوف یو جګپوړي سلاکار اسمت الله ارګاشي په امریکا غږ ته په یوه تازه مرکې کې ویلي دي چې د الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه د واشنگټن په لاس کې ده. ښاغلي ارګاشي وویل د دې الوتکې پیسې متحده ایالاتو ورکړي، هغه یعنی امریکا د افغانستان مخکینی حکومت سره مالی مرستې کولې. نو په همدې خاطر موږ په دې باور یو چې دا په بشپړه توګه په واشنگټن پورې اړه لري چې څه ورسره کوي. د ازبکستان د جګپوړي چارواکي چې د الوتکو په موضوعاتو کې د طالبانو سره په اړیکه کې د زیاته کړې ده چې موږ دا نظامي تجهیزات د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي او همدا خبره مو طالبانو ته هم کړې ده. خو بل پلو بیا طالبان ټینګار کوي چې د الوتکې د افغانانو ملکیت دی او د بیرته ستنولو غوښتنې کوي. د ازبکستان ترڅنګ د افغانستان هوایي ځواکونو څو الوتکې تاجکستان ته هم وړي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو امریکا غږ ته تایید کړي ده چې نه تاجکستان او نه هم ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان لري. د وزارت یو ویاند جګړن راب لاټویک د الوتکو د برخلیک په هکله وویل چې د الوتکې د ازبکستان او تاجکستان سره د سیمه ییز امنیت اړوند د ګډ کار کولو موضوعات دي. چارواکو ویلي د 2021 کال د اګست د میاشتې د 21 را په دې خوا د افغانستان هوایي ځواکونو 46 الوتکې په ازبکستان او 13 په تاجکستان کې دي. واشنگټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په هکله پریکړه نه ده کړې. د دفاع وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته وویل ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل په تخنیکي توګه د الوتکې د متحده ایالاتو د پوځ پورې اړه لري یې ورکړې وي. ډیره مننه چې تاسو ویډیو تر اخره ولیدله. د سوله افغان یوټیوب چینل نورې ویډیوګانې مه هیروئ. همدارنګه پخوانۍ ویډیوګانې مو هم تر اخره وګورئ، لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا